السلام علیکم ورحمت الله دوستانو، نن در سره یو داسې عمل یو داسې وظیفه شریکه کوم چې د دې وظیفې په کولو سره به ان شاء الله ستاسو چې څومره حاجتونه دي هغه به الله پوره کړي او ستاسو په زړه کې که کم خواهش وي هغه خواهش به الله در پوره کړي او په زړه کې چې کم ارمان لري هغه ارمان به الله تعالی د دې یوې وظیفې په برکت سره در پوره کړي. دوستانو، هر کس کله ډیره وخت وظایف کوي خو بیا یې هم حاجت نه پوره کیږي، وظایف کوي خو بیا یې هم دعا نه قبلیږي، وظایف کوي د یو حاجت د یو مقصد د یو خواهش لپاره خو هغه وظیفه کومه مثبته نتیجه نه ورکوي. نن هم یو ځل دا وظیفه وازموي، صرف او صرف 2 ورځې ده چې ان شاء الله الله تعالی مهربان ذات هر ناممکن حاجت ممکن کولای شي. ځکه یو حاجت ناممکن سوي هغه زمونږ او تاسو په نیز باندې ناممکن ده، مونږ او تاسو ته ناممکن کار ده، الله تعالی ته ناممکن نه ده. الله تعالی ناممکن ممکن ګرځوي. الله تعالی پر هر څه قادر ذات ده. نو پریشانه کیږي مې د کم انسان سے حاجت نه پوره کیږي، هغه د نن دغه یو داسې وظیفه وکړي دوستانو، له یو داسې طاقتورې او مجربې او پرتاثیر وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. یو ځل یې وکړئ، 2 ورځې په پابندي سره، دغه 2 ورځې به ان شاء الله ستاسو د روان مستقبل فیصله وکړي، ستاسو د روان نسل فیصله به وکړي، ستاسو د روان زندگی فیصله به وکړي. د دنیا هر حاجت چې لري هغه به الله در پر کړي، د آخرت هر حاجت چې لري هغه به الله در پر کړي. او په دنیا کې د کم مقصد لپاره چې کوي هغه مقصد کې به الله کامیابی درکړي، په آخرت کې د کم مقصد لپاره چې غواړي آخرت کې الله کامیابی در نصیب کړي. او دا داسې وظیفه ده دوستانو، که ستاسو په زندگی کې مثلا داسې حاجت وي هغه نه پوره کیږي هغه به ان شاء الله پوره کړي. مثلا فرض که ستاسو په زندگی کې د اولاد حاجت ته، اولاد غواړي، ستاسو په زندگی کې د رشتې حاجت ته او نکاح یا د واده غواړي، ستاسو په زندگی کې مثلا د محبت یو خواهش ته، یو ارمان ده، یو حاجت ته هغه پوره کول غواړي، ستاسو په زندگی کې د ښې نوکري یو حاجت ته هغه پوره کول غواړي، ستاسو په زندگی کې د مال او د دولت حاجت ته، د روپو د ډیرولو د حلال دنیا هغه غواړي، او ستاسو په زندگی کې مثلا بل داسې حاجت ته چې ښه کاروبار ښه روزګار الله راکړي، ان شاء الله دا ټول به الله در پوره کړي. صرف او صرف دا وظیفه 2 ورځې دا وظیفه وکړي، ان شاء الله دعاګانې به راته وکړي. نو وخت مو نه ضایع کوم، وظیفه درته ښیم، طریقه یې هم درته ښیم، ښه ورته متوجه سئ او ښه په غور یې واورئ، پر هغه طریقه باندې یې وکړئ دا وظیفه. دوستانو، وظیفه به سهار مثلا کوي چې سهار اذان وسو په دغه دوران کې دا وظیفه تاسو کولای شئ. او که یو انسان پر ځان باندې چې زیات مشقت تکلیف راولي د صلات تهجد په وخت کې چې 2 رکعات صلات تهجد وکړي لغه نه بعد یې هم کولای شي. خو که په هغه وخت کې څوک نشي راپورته کېدلی، په ځان باندې باوري نه وي، دغه لپاره اسانه طریقه دا ده چې کله هم د سهار اذان وکړل سو راپورته دي شي، که نارینه وي که زنانه وي. ګوري نارینه هم په کار چې دا وظیفه کور کې وکړي. نو کله چې د سهار اذان وسو نو تاسو راپورته سواس او دس مخه په سنت طریقه وکړئ، لغه نه بعد پر جای نماز ودرېداس، که زنانه که نارینه بیا درته وایم هر کس دا وظیفه کولای شي. نو تاسو به اولین 2 رکعاته هغه کم سنت چې د سهار هغه به وکړئ، لغه نه بعد به فرض نه کوئ، پر هغه ځای باندې به کښېنئ او تاسو به دا وظیفه شروع کړئ. وظیفه به څنګه شروع کړئ؟ اولین به 11 واره درود شریف، سهار درود شریف تاسو ته اسانه وي هغه درود شریف به ووایاست، له هغه نه بعد به دغه وظیفه ووایاست کوم چې زه درته ښیم. وظیفه دا ده: سبحان القاضي الحاجات، یعنی دفاق د هغه ذات چې هغه پوره کوونکی د حاجاتو ده، د انسانانو حاجتونه ور پوره کوي. نو کله چې ته د هغه الله تعالی اوصاف صفات بیان کې، هغه الله پاک جل جلاله ستاسو حاجات پوره کوي، ستاسو هر څه اوري. دا به 2 واره ووایاست، 3.5 واره. سبحان القاضي الحاجات دا به 3.5 واره. په پای کې بیرته 11 واره هغه درود شریف چې تاسو په سر کې ویلی ده، له هغه نه بعد
کله چې دغه تاسو وویله له هغه درود شریف نه بعد به 3 واره قل هو الله شریف هم ووایاست. له قل هو الله شریف نه بعد به په خپل ګریوان کې جوف کوئ. کله چې مو په خپل ګریوان کې را جوف کوئ له هغه نه بعد به په ډېره توجه سره الله تعالی سپورته کوي او دا وظیفه به ورته پیش کوي، دا درود به ورته پیش کوي. الله چې دې په برکت سره فلانکی حاجت لرم ته یې راپوره کړي. ان شاء الله دا یو ورځ وکي، دوه ورځ یو کوي، په دا 2 ورځو کې به الله تعالی ستاسو حاجتونه در پوره کړي. او کما درته وویل چې مثلا چې په صلات تهجد وخت کې کوي هم یو کوي، هغه مثلا د صلات تهجد په ټایم کې راپورته سي او د سو کوي 2 رکعات المنځ وکي، صلات حاجت د صلات تهجد نیت وتړي، دغه نه بعد دغه وظیفه پر دغه طریقه باندې وکړي. ان شاء الله دعا به دې قبول سي، ان شاء الله حاجت به دې الله تعالی پوره کړي. ان شاء الله د دې وظیفه په برکت سره به ډیر څه ترلاسه. نو دا و دوستانو زمونږ وظیفه نن د هر حاجت پوره کولو لپاره الله تعالی دې چې دا وظیفه تاسو خوښه سوي وي له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، خپله یې هم وکړئ. تر بلې وظیفې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.